قرآن خباب رضی الله عنه سوی وی تقرب الى الله ما استطعت چې څومره تانه کېدی شي الله ته نږدې شي. بیا وی زر ته یو طریقه خیم باغی باندې ډېر زر ته الله ته نږدې شي او غدا چې د الله سبحانه وتعالی د کلام سره محبت کوه او په دې باندې عمل کوه او په دې ځان پوکه او دا بخپل ژوند کې راول ته الله سبحانه وتعالی ته نږدې شي. عثمان بن عفان رضی الله عنه من احب القرآن احب الله ورسوله څوک چې د قرآن سره محبت کوي د په حقیقت کې الله او د الله د پیغمبر سره محبت کوي. نو چې څومره ستاسو د الله سره محبت دي دومره به دغه د کلام سره محبت دي دومره به ستاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت دي. او مته ستاسو خبره مخکې وکړه چې سلفو کې دا قول مشهور دی کته دا غواړي چې ستا مقام سره د الله په نيز نو ته دې ته وګوره چې قرآن ستا په ژوند کې څومره دی تا ته پته ولي. نو چې قرآن نه ته خالی او قرآن ستانه لري پروت دی نو پوه شي چې د الله په مخ کې مستا ګورې هیڅ مقام نشته. خولي طریقه ده موږ ته خدا پته نه لګي کنه چې زموږ څه مقام دی الله په نيز پته نشي په کوم خلکو کې ومنګه خو لنډه طریقه د دین مشران دا خي وي ته د قرآن مقام وګوره چې ستا په نيز څنګه دی هم دغه مقام ستا د رب العالمین په نيز دی. قرآن هغه خبري او هغه کلام د الله سبحانه وتعالی چې د دې سره انسان د مړو په منځ کې ژوندې شي مړی او به ژوندې شي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې سوی او من كان ميتا فاحيينا الله چې سره مړی منګه را ژوندې کو را ژوندې څنګه کو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الله موږ له رڼا ورکو رڼا د قرآن دی الله موږ له رڼا ورکو دې رڼا په برکت سره د خلکو په منځ کې ګرځي را ګرځي او هر څه ته واضح دي ژوند د برکتونو او د رحمتونو او د مزو ژوند دي سم خوشاله ژوند تیری کما مثله فی الظلمات ليس بخارج منها الله دا سره دا چې په کې دي چې هغه تورو تیرو کې پروتي اصل د قرآن رڼا نه یو سره په قرآن پويږي یو سره نه پويږي د دوه برابر دي. یو سره قرآن صرف کولی یو سره په عمل کوي دا برابر دي. یو سره صرف وایي په قرآن مینم خو په کور کې ګوره په قرآن باندې عمل نشتی په خزه کې دینداری نشتی په بچو کې دینداری نشتی په مور بلر کې دینداری نشتی په دکې دینداری نشتی په کور کې ډیشتي په کور کې ټیويشتي په کور کې زنانه هغه پردي استعمالي هغه برقي استعمالي چې غیر شرعي زنانه هغه کپڑے استعمالي چې غیر شرعي بچي هغه کپڑے استعمالي چې غیر شرعي د خپل ګناونه کې پروت دي چې بار تر روزي د کپڑے دي چې ټکوي د الله د کلام خو کلام دی عجیب انسان دی ګوره د قرآن څخه اثر پکې نشتی خو قرآن باندې مینم عجیب خبره قرآن اثر پکې نشته په قرآن مینم دا څنګه ته قرآن سره مینه کی ته چې پرشتیا د قرآن سره مینه کوله نه تا کې به د قرآن اثرات راغلي وي دنه. عائشہ رضی الله عنها چاته پوښتنه کوي ام المؤمنین د رسول سم د اخلاق څنګه د وګت ته پوښتنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق دا څنګه وی قرآن نه ویس وی قرآن خو زویمه وی کان خلقه القرآن په قرآن کې چې کوم اوچت او صاف دي ټول باغ کې دنه دا غي انسان چې د قرآن سره محبت کوي ښا وی په قرآن کې چې سدیده باغ کې وو نته به ځان ته وګورئ چې ستاسو د قرآن سره محبت څومره دی ته دا کته غواړي چې قرآن سره محبت څومره یې کړ دې ته وګورئ چې د قرآن کې چې سری پتا کې څومره دی ستاسو په کور کې قرآن شته کې نشته ستاسو په کور کې خلک په قرآن عمل کوي کنه کې ستاسو په معاشره کې خلک په قرآن عمل کوي کنه کې دې ته وګوره قرآن هغه کتاب دی الله خپل پیغمبر ته وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان پیغمبر دا وحی مونږ ته کړی تا ته مو دا پته نو چې څه کتاب دی او څه ایمان دی رسول ته نبوت نه مخکې دی هیڅ علم نه ولكن جعلناه نورا الله دا قرآن دا مونږ درلېږلي ده نهدي به من نشاء من عبادنا هدایت پور کو مونږ قرآن چې کله دی په دې کې سوچ وګنه او هدایت غوښتو الله بدله هدایت ترکه ځکه امام ابن تیمیه رحمه الله من تدبر القرآن طالبا الهدى چې قرآن راوغستو په دینیت چې الله مله هدایت راکي هغه الله له هدایت ورکي خو چې قرآن په دینیت راو یو سړی د قرآن راوغستو تلاوت کوي به دې شو کړه اخبار پښه به دې واړو به دې به کې خوت
هم دا خبره دا کوم چې دنن تلاوت کړه به یو عالم په درس کې وي چې الله دې سوي دوی د دې څه غړي وړي دا خبره زموږ په مذهب کې نشته دا خبره زموږ مولیا نه بیانې الګ کوم قران چې تاسو سحر وي هم دا قران دی نو دې غریب ته ګناه نشي دې په نه دی د قران په دین یې چرته نه راغسته چې الله مله هدایت راکړي نو زه تاسو ته دا خبره شرطین کوم تاسو د قران روالي او وی وای او زده کوي په دې چې الله سبحانه وتعالى موږ له هدایت راکړي الله بدله هدایت درکړي امام قرطبي رحمه الله وی کله چې یو بنده د الله کتاب ته وکړي دي او د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو ته وکړي دي بنیت صادقه او نیت صادق نیت خالص نیت افهمه الله بوته د قران مخي او الله بوته د حدیثونو مخي وجعل في قلبه نورا او الله به یو خاص قسم رڼا د دې عزت اچي دي خبره دغه کې ده احمد ابن ابي الحواري رحمه الله هغه وی زه قران ویم سوچ پکې کوم او دې یو آیت کې سوچ کوم او کله کله ودرېګم نو حیران شم چې الله دا خبري څومره اوچتي خبري دا خو پریشان خبري دي څومره فائدې دي بده کې نو د ډېر خوشحالي نبی مال خوب نه راځي چې د الله سبحانه وتعالى د کلام دی څومره خوب کلام دی نبی مال خوب نه راځي کله چې انسان ډېر خوشحالي خوب ولنه ورسي نو زاریان ما خلکو ته چې دا قران د غوي سره شتي او غوي خوبونه کوي بارام پراته دي او زاریان ما خلکو ته چې دا قران د خلکو سره شتي او د خلکو باندې اثر نه کوي الله سبحانه وتعالى په قران کې د دې قران مبارک وي لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله کچرته د قران ما نازل کړو په دې غرب باندې په دې غټ مخلوق باندې لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تاسو بلیدلې وي چې د غرب ریزه شي او د غرب را پریوته وي د صدلاسه د الله سبحانه وتعالى نه بيریدي دا دوه مغټ مخلوق په دې باندې قران دې اثر کوي او موته کمزوري انسانان او دغه غوخه وینه وډو کې نوري سم نشتی معمولی تکلیف به موږ راشي موږ خپل کمزورتیا خصب اخکاری چې موږ څومره کمزوري او د قران په موږ باندې اثر نه کوي دا قرآن الله دې مبارک سوي الله نزل احسن الحديث الله ما خوږی خبري نازل کړي او د قرآن تم حدیث وي دا باز خلک موږ باندې اعتراض کوي چې ته دې دا وی چې اهل الحديث او موږ اهل الحديث لکه ماته تاسو قرآن نه منئ دې حدیث تم حدیث وي او قرآن ته هم سوي لکی حدیث وی لکی الله نزل احسن الحديث الله خوږی خبري نازل کړي دا خبري به انسان باندې اثر کوي الله سوي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله دا آیتونه چې څوک ووري او په دې کې سوچ کوي په دې پوهي الله وی دغه په جسم باندې غونه زیږ شي دا ويخته په ودرېږي د الله د يرینه کله چې دې عذاب ایتونه ووري او د آخرت ایتونه ووري په غوونه د کیفیت راشي او کله چې د رحمت او د مهرباني ایتونه ووري نو بیا پارام شي او زړه خوشاله شي او د الله سبحانه وتعالى امید پیدا شي د کیفیت کزه تاسو ته پوښتنه چې په تاسو کې بچا چا راغله څه جواب راکوي مالا پچا چا د کیفیت راغله چې قران روالي او د عذاب آیت راشي او په د جسم باندې وخته ودرېږي هغه غریب پويږي نه په قران باندې د جسم وخته به سو ودرېږي هغه د قران سره محبت نشته جسم وخته به سو ودرېږي هغه چې امام 2 منټه مونږوګت کې هغه نن مونږوګت شو دیو په قران باندې سم متاثر شي کچرته د قران تفسیر وګت شي ترجمه وګت دی وګد شو زویم کم سړی چې عثمان بن عفان دا سوی وی والله العظیم عثمان بن عفان وی په الله مې قسمی په کوم ورځ چې زمونږ زړونه برابر شو کنه موږ بچرته د الله په کلام باندې ماړه نشو هغه چې په کوم ورځ زمونږ زړونه برابر شو او زمونږ د زړونه پاک شو د دې ګناهونو نه د دې شهواتو نه خواهشاتو نه نو په هغه ورځ هغه چې بیا به موږ چرته په قرآن باندې ماړه نشو سوال بزړه کې دا قرآن زمونږ نه څه غواړي د دې جواب ډیر وګد دی خلند ده قرآن
زمونږ نه دا غواړي چې زمونږ او د خالق په منځ کې رابطه جوړه شي. زمونږ او د چا په منځ کې؟ خالق د الله په منځ کې رابطه د قرآن دا غواړي. قرآن دا غواړي چې موږ په نیغه لار روان شو، موږ ته هدایت ملو شي. قرآن د دې لپاره دی چې موږ ته خپل عقیده زده کو، خپل منهج زده کو. زمونږ عقیده الحمدلله هغه د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده، هغه په تاویل او ماویل نه ده. ګورئ پلانی بزرګ صاحب دا وی او پلانی دا وی، دغه زموږ عقیده نه، زموږ عقیده هغه خالص قرآن او حدیث دی. قرآن د دې لپاره دی چې موږ ته عملي کو، خپل ژوند کې راولو. قرآن د دې لپاره دی چې الله سبحانه وتعالی به موږ ته عزت راکړي. قرآن دې لپاره دی. صحابه کرام ګوره څنګه جهادونه غوي کړی دي، څنګه عزتونه الله غوي لور کړیو. د دنیا د غوي به بچای کیو، به تابعین او به تابعین او درو د خلک دي سره دو او کمزوري کیدو. ولې د غوي سره د عزت او ولې د غوي سره د طاقت او ولې د غوي د شهرت او ولې د غوي د دبدبه او د رعب د دې د لاسه کې غوي په ژوند کې قرآن. خالد بن الولید رضی الله عنه زم چې ماشومانه نیم زمونږ پیژنې. خالد بن الولید رضی الله هغه مشهور کمانډر، هغه مشهور مجاهد. مونږ چې دغه نوم اورو دومره خوږ لګي دغه نوم وایي او د سیرت چېرته بیان کړه نو ته به څه کوې؟ صرف اصله نوم به موږ خوږ لګي. ګورې نور حقیقي مؤمن هغه دی خالد بن الولید څه کول چې الله ولا دومره موچت مقام ورکړی پکار دی چې زه هغه وکړم. دغه پوړی لمونږ نه ځو، خو په د اولنۍ پوړی کې یو چې زمونږ خالد بن ولید ډېر خوښ دی او د هغه د سیرت چې انسان اوري ډېره مزه کوي. مونږ په دې ځای کې ولاړ یو، د دې نه اخوا نه ځو چې ولې زمونږ په دې زړونو کې د محبت د هغه سره الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دی. ولې پیدا کړی؟ هغه څه وجه ده که نه؟ خالد بن الولید رضی الله عنه ټول عمر د هغه په چې اسلام قبول کړی دی په جهاد کې تیر شوی، د مرګ پورې هغه په جهادونه کې په دې جسم کې د هغه روغ ځای نه او هغه د جهاد په موقع باندې جهاد لته او د قرآن راواغستو په کوم ځای کې جنگ وملته قرآن راواغستو او د قرآن ته وکتو په جړا شو د سترګو نه اوښ کې روان نه شو. مرګرو ته پام شو چې خالد بن الولید دغه هغه سخت انسان دی او دغه هغه مجاهد دی چې د دې مخې ته څوک ټینګېدی نه شي. نن د دې سترګو څنګه اوښ کې رواني او د غلی شو هغه د قرآن راواغستو دې چې ورته کتو وی معذرت غواړو مونږ ته نه شغلنا عنك الجهاد، جهاد مونږ ته نه مصروفه کړیو. څه مصروفه کړیو؟ خو اسماء ته هم راوړي څه وزر به بیان کړو که خالد بن ولید رضی الله سره د قیامت پورې دغه وزر دی. ستاسو د وزر مبارک څه خیال دی؟ که الله دې تپوس وکړي چې خالد د قرآن تلاوتونه ته ډېر نه کول دی نورو په شان، ولې ابو جهل به جهاد کې ومه وزر یې خدرونو وزر دی موته شروع کو وزرونه بیانول ختمیږي نه. یا الله بس مزدوریو، یا الله ویزو، یا الله سعودي عربو، یا الله مسافریو، یا الله بچیو، یا الله خزوا، یا الله خواهشاتو، یا الله ارمانونو، یا الله امیدونو، یا الله د بدن سوچو، یا الله بس دې یا الله ټول پالتو وزرونه چې یو بګم عند الله مقبول نه دی. دا صحابه کرامو چې الله سبحانه وتعالی د اوچت مقام او د عزت ورکړی دی قرآن د لاسه ورکړو. قرآن د غواړي زموږ په معاشره کې او زموږ په ملکونو کې امن راشي. د ډېر خلک ته پوښتنه کوي امن به څنګه راځي؟ امن په دې طریقو سره نه راځي، په پالتو خبرو سره. امن که ته راولې نو قرآن او حدیث راوله په یو معاشره کې او په یو قوم کې ته ګوره چې امن راځي او که نه راځي. د قرآن دې لپاره دی. قرآن د غواړي چې زموږ د مسلمانانو د یو بل سره یو مضبوطه رشته قرآن د دې لپاره دی چې الله سبحانه وتعالی موږ له د دنیا او د آخرت کامیابی راکړي.